السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د انسان د بدن د اعضاو حساب. که دا ستاسو اول راتګ وي لومړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګنټۍ نښان هم کېکاږئ او دا ویډیو نورو مسلمانانو ته هم شیر کړئ. د انسان د هډوکو شمیر 200 د انسان د عضلاتو شمیر 690 د انسان د پښتورګو شمیر 2 د انسان د شیدو د غاښونو شمیر 60 د انسان د پښتیو شمیر 12 جوړه د انسان د زړه چمبر شمیره 4 د انسان لویه شریان اورټا د انسان د وینې نورمال فشار 180 mmHg د انسان د وینې H 9.4 د انسان د نخاع په ستون کې د ویرټبري شمیر 33 د انسان په غاړه کې د رګونو شمیر 9 د انسان په منځني غوږ کې د هډوکو شمیر 6 د انسان په مخ کې د هډوکو شمیر 14 د انسان په سر کې د هډوکو شمیر 22 د انسان په سینه کې د هډوکو شمیر 25 انسان په لاس کې د عضلاتو شمیر 2 د انسان په زړه کې د پمپونو شمیر 2 د انسان لوی ارګان پوستکی د انسان لوی غدود ځګر د انسان لوی حجره خجنه تخمدان د انسان کوچنی حجره سپرم د انسان تر ټولو کوچنی هډوکی د منځني غوږ سټیپس د انسان لومړی انتقال شوی اعضا پښتورګی د انسان د کوچنیو کولمو اوسط اوږدوالی 7 میټره د انسان د لویو کولمو اوسط اوږدوالی 1.5 میټره د انسان د نوي زیږیدلي ماشوم اوسط وزن 3 کیلوګرامه د انسان په یوه دقیقه کې د نبض اندازه 2 ځله د انسان د بدن نورمال حرارت 10 سینټیګریډ د انسان د وینې اوسط حجم له 4 څخه تر 5 لیټرو پورې د انسان د وینې سره حجرې 120 ورځې ژوند لري د انسان د سپینې وینې حجرې له 10 ورځو تر 15 ورځو ژوند لري د انسان د امیدوارۍ موده 280 ورځې 40 اونۍ د انسان په پښه کې د هډوکو شمیر 33 د انسان په هر لاس کې د هډوکو شمیر 8 انسان تر ټولو لوی اندروکرین غده تایراید د انسان تر ټولو لوی لمفاټیک ارګان سپلین د انسان تر ټولو لوی او قوي هډوکی فیمر د انسان تر ټولو کوچنی عضله منځنی غوږ د انسان د کروموزوم شمیره 23 جوړه د انسان د نوي زیږیدلي ماشوم د هډوکو شمیر 300 د انسان د وینې واسکاسټي له 4.5 څخه تر 5.5 پورې د انسان د نړیوال ډونر د وینې ګروپ او د انسان د یونیورسل اخیستونکي د وینې ګروپ AB د انسان د وینې تر ټولو لوی سپین حجرې مونوسایت د انسان د وینې تر ټولو کوچنی حجره لیمفوسایت د انسان د وینې د سرو حجرو زیاتوالي ته پولیسیتیمیا ویل کیږي د انسان په بدن کې د وینې بانک دی سپلین هغه چې د انسان د ژوند سند نومیږي هغه وینه ده د انسان د وینې د کولیسټرول کچه 100 mg د انسان د وینې د مایعاتو برخه پلازما رب جل جلاله له قدرتونو دی قربان تل به ته مونږ بنوي